سلامونه دوستانو ارشاد یم په دې هیله چې روغ جوړ به د ژوند د صحت په جامه باندې به پټ یې. دوستانو یو ډېر اهمه ایشو چې د څو ورځو نه په میډیا باندې د دیر او د شانګلې جګړه ده. یو طرف ته یو ځان ښه ثابتوي، بل طرف ته بل ځان ښه ثابتوي. په دې مې یو څو خبرې تاسو سره کول غوښتل. هیله ده چې د هر چا فرض جوړیږي چې په کوم شان باندې دا جګړه روانه ده، دا کوم سوشل میډیا باندې چې یو بحث روان دی او خلکو چې کوم ریاکشن دی، نو ډیفینیټلی هغه چې ما تر څو پورې وکته نو 80% داسې ده چې ټیک ده که زموږ د شانګلې ورور افسر افغان چې کوم یو تکړه چابک ځوان دی او همیشه دپاره د پښتنو د پښتو د ژبې د هغې د لټریچر د هغې چې کومه ژبه ده د هغې خدمت کوي، په هغې کې څه شک نشته. خو بل اړخ ته زموږ د دیر سمیع الله خاطر صاحب چې یو ښه نظر هغه لري او تر اوسه پورې چې هغه څومره تجزیې کړي دي، کومه خبرې کړي دي، نو حد پې تمام ده، زه به دومره ووایم. خو لږ په دې کې څه ټیکنیکل چې کومه څه څیزونه دي هغه ډسکس کول زه تاسو سره غواړم. ګوره اولنۍ خبره خو دا ده چې سوشل میډیا نن سبا که چېرې تاسو وګورئ چې د خلکو چې کومه د انکم سورس دی یا کومه چې معاشي لحاظ سره خلک د څه نه فایده اوچتوي، نو ډیفینیټلی هغه فیسبوک دی، هغه ایکس دی، هغه یوټیوب دی او دغه شان ډیلی موشن یا نور داسې پلیټفارم دی، ټیک ټاک شو چې د هغې نه هغوی خپل د ورځې یا د معمول مطابق چې کومه د خپل رزق لټي هغې نه ډالري را پیدا کوي. سوال دا دی د مثال په تور باندې ټیک ده افسر افغان مخکې یو څو سندرې ویلي دي، غزلې ویلي دي، د هغې په غزل باندې، د هغې په ایکټنګ باندې، د هغې سره چې په هغې کې کوم خلک شامل دي، نو ټیک ده په هغې باندې کریټیسزم کول که چېرې څوک وغواړي بلکل ډیفینیټلی دا د هر چا رایټ دی، د هر چا حق دی، هغه تحصیل دی چې خپل ویوز شریک کړي، هغې کې څه مسله خو نشته. بل اړخ ته بل ورځنی غزل چې کومه کې بعضې نیم خلک داسې وایي چې یاره یو ماده پرست مټیریلسټک سوچ اړخ ته تللی دی، پینټ شرټ یې دی پکې، دغه شان چې کومه مرسیډیز ګاډی دی ورسره، ایکټینګ کوي، دا چل کوي، هغه چل کوي، نو یار دا د هغه خپل پرسنل ایشو زه داسې ویلی شم چې هغه زه ګڼم. ولې زه ګڼم؟ مین مسله دا ده چې کوم زه حقیقت وایم تر اوسه پورې نو ما دا غزل پوره لا تر اوسه پورې نه دی اورېدلی، ولې چې ایم ناټ انټرسټډ، زه په هغې کې انټرسټ نه یم. نو چې انټرسټ پکې زما نشته نو زه نه اورم، نو چې زه نه اورم نو ولې جګړه چې کومه د چا سره وکړم په چا باندې بحث وکړم، ولې چې کومه د دواړه اړخ ته چې کومه جنګ ګرم شي او د خلکو کمنټس چې کومه دی دا چلو شو ښکته چلو شو، دا افغانیت نه دی او دا پښتونولي نه دی او دا چل دی هغه چل دی. ګوره اولنۍ خبره خو دا چې پښتونولي به شعر ته نه اړم چې بس شعر مونږ ووایو، بس په فلاني ځای کې دماکه وشو مونږ شعر پسې ووایو، بس وروره واه مونږ کړه بس قصه ختمه. ګوره یو سټرګل دی، یو محنت دی، خبر باندې پوه شي، یو ریسرچ دی چې د هغې په بنیاد باندې چې کومه دی ته خپل یوت هغه رابهر کړي او ټیک ټاک چې کومه هغه داسې ودرې چې د راروان کومه مستقبل لپاره کومه چیلنجز دي هغې لپاره ته هغه ریډي کړي. بل لکه مطلب مې دا دی چې مثال په توګه باندې که په تاسو کې څوک نه دی انټرسټ، ډیفینیټلی ما اورېد هغه غزل، د کې شک خو نشته، خو البته په هغه پسې نښته یو ټرینډ د هغې خلاف شروع کول، نو دا چې کومه دی زه ناجایزه ګڼم. ټیک ده د دیر او د شانګلې جګړه ده، زه په خپلې دې وجه یم ډیفینیټلی، خو په چا کې چې کومه ټیلنټ دی نو د هغې سپورټر یم. ټیک ده که هغه د خپل ټیلنټ پیسې اخلي، معاوضې اخلي، ډیفینیټلی بالکل ټیک ټاک خبره ده. که زه یم زه چا له پروګرام هوسټ کوم یا بل څوک دی هغه چا له پروګرام هوسټ کوي، نو په ځای د دې چې هغه لاړ شي فری هلته لګیا اوسي او دا چل دی او هغه چل دی ښکته بره خپله انرژي کنزیوم کوي، ډیفینیټلی دغه څه معاوضه پکار ده، خبره باندې پوه شوي. بل دا چې فین فالوینګ لکه مطلب دا چې میلیون اف فالوورز د هغه دي، نو که چېرې هغه وغواړي چې لکه دا زما فین دا ټیک نه دی، بلاک اپشن هغه سره شته. که چېرې زه یم یا بل څوک دی هغه دا وغواړي چې لکه دغه زه زما بدې شي مې وره ویړوه. تنقید د یو لیمټ پورې پکار دی، تنقید د یو حده پورې پکار دی، خو د چا سره پرسنل کېده، د چا په ذات باندې اټیک کول یا ښکته چل دی بره چل دی پیسې اخلي ښکته بره، ګوره دا دنیا روانه په دې باندې ده. مثال په طور باندې که ته یو ټیوشن اکیډمي کې او ته راځې ته کلاس اخلې، سو ډیفینیټلی د هغې به ته پیمنټ کوې. څوک دومره وزګار نه دی چې ټیک د زما پښتون ورور خو راځي، په دې کې څه شک نشته، خو زه دلته خپل انرژي کنزوم کوم، زما ټایم چې کومه دی دلته زه دلته چې کومه سروسز ورکوم، خپل ټایم دې زه ته ورکوم، دغه ټایم به څه قیمت خامخا ته اخلي. نو یاره که ته وې زه تاسو ته یو خبره کوم چې که افسر افغان دی په دې ټیم کې غزل ویلی دی، ټیک د هغې ریونیو وګورئ، ټیک چې د دې تنقید د وجې نه هغه څومره وایرل روان دی.
میلیون اف ویوز چې کومه دغه لري دغه څه شک نشته دا شان په یوټیوب باندې هغه په ټرینډینګ کې دی ولې چې یو بحث روان دی یو مباحثه روان ده راشي عزت تاسو ته وایم چې دا کوم غزل چې تاسو ته بدی ښکاری د دې بحث مباحثه د وجه نه دومره ټرینډینګ ته لاړ چې د غیر وینیو تاسو وګورئ هغه زه مبارکباد وایم د دې دا مطلب نه چې زه ته جلس یم یا چې کومه د یار زه هغه وایم چې لکه تاسو چې چا غزل ځان په خاموشه کوي ګوره همیشه د پره هغه سوي د هر خبرې چې کومه جواب دی کنه د خاموشي بهترین د څه خاموشي ټول نه بهترین جواب دی په دې کې څه شک نشته دا شان بعضې نیم ویډیوز باندې چې کوم سم الله خاطر سیب کړي دي محترم کړي دي زمونږ ته ډېر زیات چې کومه د هغې عزت کوو هغه سینیر دی یو ښه جرنالسټ دی یو ښه نظر هغه لري هغه چې کومه ویډیوز کړي دي ټیک د مختلف قسمه سایډ نه په هغې باندې اټیکس شوي دي سایبر اټیکس شوي دي او قسم له د هغې ویډیو چې کومه د ریپورټ کړی شوې ده هغه ویډیو چې کومه د ختمه کړی شوې ده نو د هغې ریوینیو ته وګورئ ګوره دواړه سایډ ته ارنینګ روان دی مخکې د منځ کې چې موږ پښتانه اړم شوي یو که نه چې لکه دا کمنټ ښکته وکړه دا داسې وکړه دا بره وکړه زه خو راغلی یم صرف کمنټ وله ګوره د دې یو کمنټ چې کومه دی د هغې د دې پراپر ریوینیو ده خبر باندې پوه شئ چې تاسو دې له یو کلیک تھرو امپریشن ریټ که تاسو دې وګورئ چې صرف یې ټچ هم کوئ دا مزید مخکې چې کومه د نور د ایپس چې کومه د فیسبوک دی ټویټر دی سوري ایکس دی شان یوټیوب دی دا د نورم پروموټ کوي نورو خلکو ته هم رسوي نو د دې د قدر مطلب نشه یارانو چې خامخه زه یو کس راایسار کوم په هغې باندې تنقید وکړم نن چې کومه دی تاسو وګورئ په دیر کې په شانګله کې هر ځای کې به بحث کوي هلکه افسر افغان غزل ویلی دی په هغې باندې سمیع الله خاطر صاحب داسې ویله یاره چې سمیع الله خاطر صاحب چې کومه وکړه دا پوینټ زبردست رایز کړی دی افسر افغان دا ښه کوي دا بد کوي دا چل دغه چل دی یاره زه درته ووایم چې تر اوسه پورې زموږ د ټوریزم په ایکسپلوریشن کې د ټوریزم باندې چې چا کار کړی دی ناڅاپي چې کومه مشاعره ده یو ټپه کومه کلچر دی کومه سندره چې کومه زموږ د ثقافت خامخا د دې نه انکار کول نه دي پکار دا زموږ په لټریچر کې دي خو زه پښتنو ته دا وایم چې یاره په ځای د دې چې تاسو داسې سپورټ کوئ چې لکه پلاني ځای کې دا بد کار د پښتنو سره وشو او پلاني پسې شعر وایي بس خبره ختمه نه یاد وساتئ که افسر افغان دی که سمیع الله خاطر دی یاره د دې چې کومه فالوورز دي هغه دا سوچ هغو سره ارایز کول پکار دي دا سوچ د هغو په ذهن کې دا کینول پکار دي چې دا سوسایټي چې کومه ده ګوره په شعر نه بدلېږي دا کلیر خبره ده خبر باندې پوه شئ دا په شعر نه بدلېږي یو ریسرچ سایټ ته لاړ شئ تاسو داسې ساینټسټ راولئ داسې ریسرچرز راولئ چې هغه د پښتون سوسایټي ته یو نوی سوچ ورکړي زه درته وایم چې زه د ټپې هم خلاف نه یم زه د غزل هم خلاف نه یم زه په خپله چې کومه دی د ترنم شوقین یم او کوم خو د دې شي خلاف یم چې ټیک دی ظلم کېږي او ظلم چې کومه دی نو وروره تا په ترنم ته په غزل کې وایي خبره ختمه نه د هغې د پراپر سلوشن لپاره هغې لپاره څه پراپر سټریټجي پکار ده څه پراپر پلانینګ پکار دی نو ډیفینټلی زما د یوت سره دا سوچ پیدا کړی شي چې بایي زمونږ را روان مستقبل چې کومه دی دا یو ټیکنیکل دور دی پروفیشنل دور دی نو که څوک شعر وایي ټیک دی اپریشیټ یې کړه په دې کې څه شک نشته خو په دې ورسره نښله مه چې لکه دا ته ښکته وي دا ته بره وویل خبره باندې پوه شئ بیا زموږ پښتانه په کمنټس کې وګورئ نو په کمنټس کې چې کومه جیلسي او کومه تعصب چې کومه تاسو د هغې د کوم اظهار چې هغه کړی د هغې نه تاسو دا اندازه لګولی شئ چې موږ کوم سایډ ته اخر روان یو موږ چې کومه د اخر کوو څه نو دا خبره ما مهمه وګڼله چې ټیک ده شعر به م وایو غزل به م وایو ټپه به م کوو بزنس به م کوو په دې کې څه شک نشته د دې نه بغیر چې کومه خامخا زموږ د کور چوله که موږ ځان له بلولو غواړو که موږ ځان له رزق ګټلو غواړو که هغه د هوسټینګ د لارې نه دی که هغه د سنګینګ د لارې نه دی که هغه د سوشل میډیا د لارې نه دی چې د هر څه نه دی بای په دې باندې د چا سره نښته نه دي پکار په دې ټیم کې تاسو وګورئ چې کومه ریوینیو بوت سایډ ته جنریټ شوه زما پښتون چېرته په دې باندې سوچ کړی دی چې سمیع الله خاطر بالکل مونیټایز پیج چلی په دې کې څه شک نشته افسر افغان الریډي مونیټایز پیج هغه چې کومه دی ډېر زیات فالوورز لري خبر باندې پوه شئ په میلیونونو کې دغه فالوورز دي چې په میلیونونو کې دغه فالوورز دي بایي نو غزل یې ویلی دی ستا په لاس کې یو اختیار دی دا چې کومه ټچ موبایل دی په دې کې یس بټن هم شته په دې کې نو بټن هم شته په دې کې ستا د انټرسټ سیزون هم شته په دې کې ستا د انټرسټ که چېرې ستا پکې نه وي دا اپشن تا سره شته چې هغه واړوه هغه لرې کړه ها یو شارټ غوندې کریټیسزم که کېنو کریټیسزم بیا په مثبت طریقې سره وکړه داسې نه چې څوک د کوره پورې وځغله زه ډېر په بښنه سره دا خبره کوم چې څوک د کوره پورې وځغله د دې نه غټه ایشو جوړول نه پکار البته بوت سایډ ته دا خلک اپریشیټ کول پکار دی که زموږ د ګیر سمیع الله خاطر دی یو ښه رول د هغې دی د معاشرې چې کومه دی بهترین چې کوم ځای کې چا سره ظلم کېږي یو بهترینه کاست دی بهترین چې کومه دی په بهترین انداز باندې کله چاته کال میلاو کړی یو فیک کال میلاو کړی بیا فني خلک خندوي په دې کې څه شک نشته زه د هغې ویډیوز موسټلی ګورم او انتهایي زیاتې خوښوم په دې کې څه شک نشته خو بل اړخ ته افسر افغان ما ته اوس هم یاد دي چې په پېښور یونیورسټۍ کې دا زموږ سینیر و ټیک د زما ډپارټمنټ جدا د هغه ډپارټمنټ جدا
خو دغه یو رول و همیشه دپاره دغه نظر په سیاست باندې و، دغه نظر د یونیورسټي په انوایرمنټ باندې په سوسایټي باندې بالکل دغه نظر ډېر ژور نظر و. په مشاعرو کې به موږ لیده، مختلف قسمه پروګرامونو کې به موږ دغه سره ملاقاتونه کول، په دې کې څه شک خو نشته. زه دا ویلی شم چې هغه یو ډېر پازیټیو داسې ده چې یو ډېر مثبت سوچ لري او په دې مثبت سوچ سره هغه د دې معاشرې خدمت کوي. نو دا خبره هېڅ قسمه که چېرې څوک په دې کې دا دغه کوي یاره چې دا د فلاني څیز معاوضه اخلي، دا د فلاني څیز معاوضه اخلي، نو هر سړی چې کومه خدمت کومه سروسز ورکوي ډیفینټلی د هغې معاوضه اخلي. نو افسر افغان که د دې خبرې معاوضه اخلي چې بهي زه چا انوایټ کړی یم او راشه زه هوسټینګ وکړم، ډیفینټلی ماله به پیسې راکړي، په دې کې څه شک خو نشته. زه به یې اخلم، دا زما رایټ دی، ځکه چې ما ته یې کال کړی دی، زه انوایټ کړی یم. که ما برداشت کولی شي، ما چې کومه افورډ کولی شي، زه به بالکل ښه د رویه مخ باندې او په ښه کله او زړه باندې چې کومه زه به پروګرام هوسټ کوم. خو که چېرې زه فري ماحول د پښتنو خدمت دی، ګوره دغه چې کومه خلک کومه فین فالوینګز یا ډېر زیات فالوورز لري، دوی ته دا ریکویسټ بیا کومه چې د خدای خاطر وکړئ لږ په ریسرچ باندې خبرې وکړئ، لږ په ساینس باندې خبرې وکړئ، لږ ټیکنیکل سایډ ته لاړ شئ او زما یوت سره دا سوچ پیدا کوي چې ګوره روان ټیم دا د مقابلې وخت دی. دا په هېڅ په دې نه کېږي چې وروره دلته ما جلسه ویسته، دلته مې جرګه وکړه، دلته مې هغه چل وکړه، دلته مې مرکه وکړه. ګوره د خپل د حقوقو چې کومه جنګ دی هغه تاسو هېڅ په جرګې سره تاسو نشئ کولی. تاسو سره زیاتې کېږي، تاسو سره ظلم کېږي، نو ټیکنیکل سایډ ته تاسو لاړ شئ. تاسو د انډسټریز د لګولو سوچ وکړئ، تاسو چې کومه دلته د انویسټمنټ راوړلو سوچ وکړئ. ټیک د امن ورکول د ریاست کار دی، دې کې شک خو نشته، امن ورکول د ریاست کار دی، د هغې ذمهواري ده. نو دا امن نه په شعرونو سره راځي، د امن نه چې کومه په سندرو سره راځي، د امن چې کومه دی نه په غزلو سره راځي. اقبال محمد صاحب وایي نه، وایي سندره خو سندره وي د امن علامت دی، خو دلته یو سړی وایي رباب نه به تېرېږو. نو ټیک ده، سندره به هله مونږ وایو چې کله امني، په دې کې څه شک نشته. خو امن به کله راځي، امن به هله راځي چې کله مونږ د خپل معاشرې سره مخلص شو، کله مونږ د خپل پښتون ورور چې کومه دی خپې نه کټ کوو، تر څو پورې چې زموږ په معاشره کې د تعصب دا رنځ نه ختم شوی، که نه دا کینه دا رنځ نه ختم شوی، مونږ کامیاب قطر نشو جوړی دی. نو د پښتون په حیث باندې او د دیر سره د تعلق لرونکي په حیث باندې زه دا وایم چې یار بس سړی نور معاف کړئ. تاسو سره الریډي هر څه اختیار تاسو سره دی، دا کومه اکوپمنټس، دا کومه چې کومه ټیکنالوژي، کوم موبایل فون، کوم سیل فون تاسو سره در سره دی، په دې کې ستاسو د انټرسټ څیزونه هم شته چې هغه تاسو خوښوئ، هغې ته لایک ورکوئ، هغې کمنټ کوئ، هغې باندې خپل ویوز باقاعده شیر کوئ. ها کریټیسزم که کوو نو کریټیسزم د یو حده پورې پکار دی او په پازیټیو سنس کې پکار دی. نو دا خبرې ما مهمې وګڼلې، که څه غلطي شوې معافي غواړم. خپل خیال ساتئ، په الله مو سپارم، د الله په امان.